بسم الله الرحمن الرحیم. د ذکر او د اذکارو په سلسله کې درنو معزز ورونو تاسو ته یو خاص طریقه درښیم چې کله په تاسو کې یو څوک مریض سي یا تاسو په خپل مریضان سي ناجوړه سي نو لمخه در دي چې تاسو دوا استعمالوي تاسو خپل علاج په قران عظیم شان باندې وکي لکه څنګه چې د نسائی په احادیث شریف کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل علاج په قران عظیم شان په عسلو یعنی شاتو باندې وکي. نو محترمو دوستانو پتاس کې چې یو څوک ناجوړه سي مریض سي او یا تاسو په خپل باندې ناجوړه سي مریضان سي نو تاسو خپل علاج د قران عظیم شان په مبارکو سوراتو آیاتو باندې وکي. زه تاسو ته یو داسې طریقه درښیم چې پتاس کې هر څوک هر قسم مریض وي که هغه د وسواس وي که د جنیاتو اثر وي که د نظر اثر وي که کوډي که نوري بلایو بتر وي که یو خاص قسم ظاهري یا باطنی مریضي نو تاسو اولا د قران عظیم شان په دغه مبارکو آیاتو سوراتو باندې خپل ځان دم کړئ. هغه سوراتونه ترتیب یې دا رقم دی چې کله تاسو دم کوئ نو اول وار به وواري سورة فاتحه یعنی الحمدلله شریفه د بسم الله سره وواري وایست. وواري چې مو دا وویل بیا به د آیت کرسی شریفه به درې واري وایست. در هغه وروسته به بیا درې اخیره سورتونه سورة اخلاص سورة فلق او سورة الناس دا به درې واري وایست. دغه ترتیب یو واری لا بیا درته ښیم. اول وار سورة فاتحه الحمدلله شریفه د بسم الله سره وواري به وایست. بیا به آیت کرسی شریفه درې واري وایست. بیا به درې اخیری سورتونه هغه قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یعنی سورة اخلاص سورة فلق سورة الناس دغه درې سورته به هر یو درې واري وایست. د دم وخت به څه وخت وي؟ سهار او ماښام چې کله دغه مبارک سورتونه آیاتونه تاسو ووایست بیا به پر خپل ځان باندې دم کوي او یا به پر هغه مریض باندې دم کوي. خو البته در ټولو ښه طریقه دا ده چې تاسو پر خپل ځان باندې دم کوئ دغه سورتونه به پر خپل لاس باندې چوف کوي پر دواړو لاسو به چوف کوي بیا به دغه لاسونه پر خپل ټوله بدن باندې تیر کوي. او که چیرې بل مریض وي پر هغه باندې هم تاسو دا طریقه کولی سي چې د هغه مریض پر لاسو یې ورچوف کړي او بیا هغه مریض پر خپل ټول بدن باندې لاس تیر کړي یا درې وارې دغسې ساده ورباندې چوف کړي. درنو معززو دوستانو د دغو مبارکو سورتو فضیلتونه موږ تاسو ته له مخه بیان کړي دي خو البته د درو اخیري سورتو یو خاص قسم فضیلت چې یو صحابي مبارک را نقل کړی دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه هغه لا بیا درته وړاندې کوم. د سیدنا معاذ ابن عبد الله ابن خبیب دی د خپل پلار څخه روایت کی وعن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب عن أبيه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا قال قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. دی مبارک فرمای چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په تلاش کې د په طلب کې صحابه کرام وتلی دي. دغه صحابي مبارک فرمای چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړ. دی په رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې ګرځي د دې لپاره چې دی تل منځ ورکي. دا یو شپه ده د ماخستن د لمانځه په طلب کې په رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې وتلی دي. دغه شپه ډیره تاریکه شپه ده د باران شپه ده او ډیره سخته توره تاریکه ده چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي مبارک وای ما پیدا کی رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ووایه ما هیڅ لا نه وویل. بیا راته وویل چې ووایه ما هیڅ نه وویل.
رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دریم وار راته وویل چې ووایه. ما ورته وویل ما اقولو، څه ووایم؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې راته وویل قل هو الله احد والمعوذتين. د الله رسول صلی الله علیه وسلم راته وویل چې د سورة اخلاص ووایه، قل ولا شریف ووایه، او معوذتين یعنی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ووایه. دا څه وخت؟ سهار او ماښام درې واري. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د صحابي مبارک ته وایي تکفیک من کل شیء. دغه درې سورتونه چې درې واري ته ووایه سهار او ماښام پر خپل ځان باندې، نو الله جل جلاله به دا ستا دپاره د هر شي د شر څخه کاپي کړي. یعنی د انسان د شر سره، د یو چا د نظر سره، د یو چا د حسد سره چې یو څوک حسد و کین و بغض د سره ساتي، او دغه رقم د یو چا د بد نظر سه، د یو چا د سحر د جادو د کوډو سه، او دغه رقم د انسان د ظاهري او باطني ضرر او شر سه بدی الله جل جلاله وساتي. دغه درې سورتونه بدی کافي سي. درنو معززو دوستانو، ډیره اسانه طریقه ده، تاسو کولای شئ چې پر خپل ټولو مریضانو باندې دغه طریقه دم وکړي. خو البته کچيري تاسو ته یو انسان در معلوم وي چې پر هغه باندې لشک خلاص کوډي سوي دي چې ودې ته په عربي کې سحر وای، په اردو کې ودې ته جادو وای، که پر چا باندې کوډي سحر جادو سوي وي، د هغه انسان د پاره نو بیا د الحمدلله د وواري پر ځای باندې به 11 واري وای، 11 واري به الحمدلله وای. دا به څه وخت وای؟ سهار او ماښام به وای، او څو شپې به وای. د دې کومه اندازه ده چې یو شپې دی دغه ذکر پر ځان باندې وای، دغه آیاتونه او سورتونه دی پر ځان باندې وای، یا دی پر هغه مریض باندې یو بل څوک وای. درنو معززو دوستانو، خو البته رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کم مبارک احادیثو کې کم ارشادات موجود دي، هغه دا دي چې انسان دی همیشه د خپل ځان د پاره دا وظیفه وګرځي چې الله جل جلاله د انسانانو، د جنیاتو او د شیاطینو د ټولو شرور څخه وساتي. د حدیث شریف روایت ترمذی کړی دی. د حدیث شریف نمبر دی 3515 د صفحه نمبر دی 2000. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.